زما نن پیغام دی وهغه خلکو ته چې دوی د خالي پر بنیاد خلک وژني، د مال او دولت پر بنیاد یا د وزارت د کرسۍ حاصلېدو پر بنیاد باندې شهرونه بلا کوي، د عام لارې بندوي. و هغو ته زما پیغام دی. هغه پیغام خالد بن ولید 1400 کاله مخکې پرېښی دی. خالد بن ولید د اسلام سپهسالار دی، د فوج سیف الله د ده لقب دی، د الله تلوار. مرګ هم په میدان جهاد کې نه و لرالی، مرګ پر ده باندې په یو سفر نه رالی، پر بستره پروت و مرګ لرالی. ولې دی د الله تلوار و، که چیرې دی په میدان جهاد کې شهید سوی وی، کافرانو به دا خبره مشوره کړې وی چې موږ د اسلام تلوار ټوکرې کوي. په دا وجه پر بستره باندې دره مرګ رالی. د فوج سپهسالار دی عزیزانو، بر اور بحر فوجان پلاس کی دی. 25 ملکونه چې سره یو کې د دې فوج سره یو کې څومره غټ فوج وي. حضرت خالد بن ولید د دومره فوج سپهسالار دی. هر کار د الله د رضا دپاره کوه، د الله رضا ستا منظور نظر وي. خالد بن ولید د فوج سپهسالار دی. د عمر بیا خپل سوچ دی، د امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ د هغه بیا یو خپل سوچ دی، نظریه ده چې د خلکو دا نظریه جوړه ده چې په کم جنگ کې خالد بن ولید وي اسلام ته فتح ملاویږي. لہذا فتح و نصرت خدا الله په لاس کې ده، که خالد ولو که نه و فتح الله ورکوي. د خلکو دغه نظر ماتېدو دپاره و خالد بن ولید ته خط ولیکي. په خط کې ورته ولیکل یو دی کمزوره سړي ته خط په لاس ورکوي چې د هر چا د خالد بن ولید امتحان منظور نظر و. خط یې په لاس ورکوي، ول دا به خط وروي خالد بن ولید ته، و خالد بن ولید ته به ووایه چې فوراً به د سپهسالارۍ څه به استعفا پیش کې، د فوج کمان به دغه سړي ته دا ما چې خط په لاس ورکړی دی د فوج کمان به ده ته حواله کې. تا ته دوه اختیاره دي، یا ما ته مدینې ته واپس راسه، یا د عام سپاهي په حیثیت باندې په میدان جنگ کې به د دې بعد جنگ کوي. عزیزو ډېر زور غواړي. نن زما او ستا په ملک کې، زموږ ستاسو په شهر کې، زموږ ستاسو په خطو کې جنگ پر دې عہدو باندې دی. جنگ نن په دې شهر کې، په دې ملک کې جنگ پر عہدو باندې دی. یو وی زما وزیر کا، ابل وی ما گورنر کا، ابل وی ما وزیر اعظم کا، ابل وی ما د فوج مشر جوړ کا. نن په ټوله دنیا کې بالخصوص زموږ ستاسو په دې ملک کې جنگ یا پر خاني باندې شروع دی، جنگ یا پر مال او دولت باندې شروع دی، جنگ یا پر عہدهداري باندې شروع دی. یو وی زه خان یم، ابل وی زه خان یم، ابل وی زما نسب غټ و، ابل وی زما نسب غټ و، ابل وی زما پلار هندوستان فتح کړی و، ابل وی زما پلار کشمیر فتح کړی و. هر یو ځان ته خانداري هم وایي، هر یو ځان ته د حسن د جمال مالک وایي، هر یو ځان ته دولتمند وایي. نن جنگ پر خاني باندې دی، جنگ نن پر عہده باندې دی، جنگ نن پر وزارت باندې دی، جنگ نن پر گورنري باندې دی. یو وی زه گورنر یم، ابل وی زه گورنر یم، یو وی زه د وزیر اعظم سم، ابل وی زه د وزیر اعظم سم. راسه زما او ستا د 1400 کالو مخکې تاریخ وګوره. خالد بن ولید سپهسالار دی، د فوج کمان یې په لاس کې دی، د عربو د عجمو فوج سپهسالار دی. خط ورچی د امیر المؤمنین استعفا پیش کا، مدینې ته ماته راځې راسه، اور کچیری د عام سپاهي په حیثیت باندې په میدان جنگ کې پر سرحد باندې حصہ اخیم ستا مرضی ده. خالد بن ولید سے خط وکاتی، استعفا پیش کا اور فوج کمان ودا کمزوری سړي ته په لاس ورک. خالد بن ولید فوراً
هغه ته مبارکي وویله چې ته د فوج سپه سالار یې، پر فوجانو یې غږ وکړي، پر کور کمانډرانو، پر کرنلانو باندې، پر فوجانو مشرانو یې غږ وکړي چې خالد بن ولید استعفا حاضره ده، د نن بعد د فوج سپه سالار دی دی عزیزانو. اور بیا یې خط ولیکل و خالد بن ولید او امیر المؤمنین ته چې زه تاول که مدینې ته راځي تاول استعفا پیش که، ما استعفا پیش که، تاول دی سپه سالار که ما دی سپه سالار وټاکئ، تاول که مدینې ته راځي مدینې ته راسه، که واپس ځئ میدان سرحد کې په جنگ کې ساخې امیر المؤمنین زه واپس نه درځم، زه د عام سپاهي په حیثیت باندې په میدان جنگ کې ساخم. بعد کې ملګرو انډیوالانو د خالد بن ولید څه پوښتنه کوي چې خالد بن ولید دومره غټ ازمایش پر تا باندې رالی، تا دومره غټه عہده قربان که یو عام سړي ته دې په لاس ورکه، آیا تا ته دې خبرې زور نه درکوئ؟ زما نن پیغام دی وهغه خلکو ته چې دوی د خالي پر بنیاد خلک وژني، د مال او دولت پر بنیاد یا د وزارت د کرسۍ حاصلېدو پر بنیاد باندې شهرونه بلا کوي، د عام لارې بندوي. و هغو ته زما پیغام دی، هغه پیغام خالد بن ولید 1400 کاله مخکې پرېښی دی چې تا ته دومره زور نه درکوئ، تا دومره غټه عہده پرېښوله اور عام سړی دي در ځان مشر وټاکئ، سپه سالار دې وټاکئ. ده څه ورته ویل؟ واوره زما وروره دولو خلکو، زه سپه سالار وم د ده د رضا دپاره وم، استعفا مې پیش کا د ده د رضا دپاره، اور د عام سپاهي په حیثیت باندې لګیا وم د ده د رضا دپاره. مخکې سپه سالار وم هم د ده رضا پکښې وه، اوس چې عام پوجس هم د ده رضا پکښې وه. نو عرض مې دا دی عزیزانو چې انسان به هر عمل د چا دپاره کوي؟ لږ په شوق زما د رب نوم واخله، دا د الله نوم موسی کلیم الله به واخلي، مړي به یې په راژوندي کول. والقوم باذن الله، پورته شه د الله په حکم، مړی به راکښېناستئ. نن ما او تا په دغه مبارک نوم باندې اخڅلو سره بیریږو. مرګ او ژوند د چا په لاس کې دی؟ عزت ذلت د چا په لاس کې دی؟ د دې کائنات خالق څوک دی؟ د دې کائنات مالک څوک دی؟ شنشاه د دې دنیا څوک دی؟ د مور په نس کې د بچي نقشه څوک جوړوي؟ ناجوړي څوک راولي؟ رزق څوک ورکوي؟ عزت د چا په لاس کې دی؟ ذلت د چا په لاس کې دی؟ قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. الله وای زه عزت زما په لاس کې دی، ملک ورکوم زما مرضي ده، ملک ځینې اخلم زما مرضي ده. زه چاته عزت ورکوم هم زما مرضي ده. د شپې څه ورځ جوړه کړم زما مرضي ده، د ورځې څه شپه جوړه کړم، اور د مړي څه ژوندی راوباسم، اور د مړي څه ژوندی د ژوندي څه مړي راوباسم. چرګه ژوندی د مړه هګۍ ځین راوځي، هګۍ مړه ده ژوندی چرګه ځین راوځي. نو عرض مې دا د انسان به هر عمل د الله د رضا دپاره، لمونځ کوې، ذکر کوې، کور ته ځې، دکان کوې، کاروبار کوې، هر عمل د الله د رضا دپاره.